شاید د افغانستان په تیر شاوخوا 50 کلن ناورین کې یوازینۍ طبقه ملکی پیلوټان وي چې چاته هزار ونه رسېده، خو د زرګونه انسانانو د خوندي هوایي سفرونو د برکت تاجونه پر سر دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن پیلوټان ګمنامه هم دي، خو ټول رژیمونو او حکومتونو ته یو شان د درناوي وړ پاتې شوي دي. تازه د افغانستان د تیر 40 کلن هوایي تاریخ یو ژوندی کتاب او د ملکی الوتکو پیلوټ موین خان وردګ له شاوخوا 40 کلن خدمت وروسته تقاعد شو. هغه سره شاید د افغانستان د ملکی هوایي چلن ډېرې زیاتې خاطرې او کیسې وي، ځکه ملازمه وګڼله چې نن ځانګړې خواله ورسره وکړو. له کپټان موین خان وردګ سره خبرې کوو، خو لومړی د پیلوټۍ له پیله تر ننه تصویري داستان اورو. کپټان محمد موین خان وردګ په 1959 میلادي کال کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یوه دیني او علمي کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. ابتدایي زده کړې د سید آباد ولسوالۍ په تکیې ښوونځي کې وکړې او د وردګ ولایت د سید آباد لیسې څخه یې په 1956 لمریز کال کې د ثانوي زده کړو سند ترلاسه کړ. په 1950 کال کې د کابل پوهنتون د فارمسۍ پوهنتون ته شامل شوی و، خو د هوایي چلن سره د ځانګړې مینې له امله یې په 1959 کال کې د هیواد هوایي ځواکونو سره یوځای شو. نوموړي په 1942 لمریز کال کې د باختر هوایي شرکت سره خپل مسلکي ژوند پیل کړ او د آریانا افغان هوایي شرکت کې د ملکی پیلوټ په توګه اوږدمهاله خدمت وکړ. وروسته بیا د آریانا هوایي شرکت مشر هم وټاکل شو. کپټان موین خان د صافي هوایي شرکت، افغان جیټ هوایي شرکت او کامیر هوایي شرکت سره د پیلوټ په توګه په ګڼو کورنیو او نړیوالو ملکی پروازونو کې برخه اخیستې. نوموړي په 40 کاله کاري ژوند کې 25,000 کورني او بهرني پروازونه ترسره کړي او تازه یې له خپلې دندې تقاعد واخیسته. خو د وطن د خدمت لپاره یو پیلوټ زوی او بل د پیلوټۍ په زده کړو بوخت نازولي ارجمند تر شا پرېښی. بیا هم ستړي مشئ او موین خان وردګ صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. ژوندی اوسئ، سلام دې ورسي تاسو او ستاسو ټولو لیدونکو ته. څو کاله خدمت دې وکړ؟ تقریبا زما خو تقریبا نه چې 40 کاله نه زیات د هوایي چلن په برخه کې موږ خپل خدمات ګران هیواد او محترم خلکو ته وړاندې کړي. او په دې 40 کالو نه زیاته موده کې څومره موده په ځمکه پاتې شوې، څومره په هوا کې؟ او نه تاسو ته معلومه ده چې موږ کله چې پیلوټي شروع کړل نو زیاتره وخت په هوا کې هم وو، په ځمکه کې هم وو. زموږ نو په اصطلاح ژوند دوه برخې درلودې، چې یو شخصي ژوند و، شخصي کورنۍ و، او دویمه کورنۍ و مسلکي و چې پیلوټي و، چې زیات د 40 کالو کې زیاتره هم د پیلوټۍ په کورنۍ کې تیر کړي دي، او څه په هوا، څه په ځمکه، څه په زده کړو، څه په اصطلاح باندې منتظر پاتې کېدو کې زیاتره تیر شوي دي. صحیح. یو جالبه خبره ده، زه داسې خبر شوم چې تاسې خپله فارمسي لوستله، نو یو فارماسیست څنګه پیلوټۍ ته لاړه؟ دا به یو داستان، یوه کیسه یي که نه، چې کته یې راته وکړي ډېر به ښه. چون زما خاص علاقه کله به چې د جهازونه په هوا کې تېرېدل، په جګه ارتفاع کې په اصطلاح غلوګۍ به یې پاتې کېدلو، نو موږ به په د وطن کې ورته کتل، نو سخته خاص علاقه هم درلودله د پیلوټۍ د مسلک سره. بیا نو تصادفا وایم چې موږ چې د فارمسي پوهنځي کې زده کړې کولې، ورځ د قوای هوایي مدافع هوایي نه یو هیات، لوړپوړی هیات راغی. هغوی داسې تقاضا وکړه که څوک غواړي یعنی موږ پیلوټان تربیه کوو، پیلوټۍ مسلک کې هغې ته زده کړې ورکوو. او ما هم لاسجک و، ما ویل چې دا نه خو صحیح کار دی، نو همدا د شوق همدا د علاقه وه. بیا وروسته د هغې نه موږ ولاړلو، هغه دوی کوم چې ابتدایي معاینات و 3-4 ځله اول کې موږ هلته د شفاخانه 420 په نامه سابق و، پولیکلینیک و، په هغې کې مې ابتدایي ټول معاینات تکمیل کړل. بیا وروسته د هغې نه 420 کې ټول معاینات را باندې تطبیق کړل. الحمدلله د هغې نه صحت ووتلو، ځکه د پیلوټۍ یو لوی شرط هم دا دی چې صحت یې باید ښه، کوم مشکل ونه لري صحي. وروسته د هغې نه بیا هوایي مدافع هوایي پوهنتون ته لاړلو، د هوایي پوهنځي کې خپلې د پیلوټۍ زده کړې شروع کړلې. او دا وایي ډېر غټ زړه غواړي، دا رښتیا ده؟
نو طبعا نو د دې خاطر چې ښه صحت ولري نو حتما به نو لوی زړه هم ورسره وي، ځکه خصوصا په اولو شورا کې 40 کاله مخکې تاسو ته معلومه ده چې یو څه خلک دومره د هوایي یا سره هغه نږدې نه وو د الوتکو سره. نو اوس خو الحمدلله ټکنالوژي ډېره مخکې تللې ده او پیلوټان اوس را عادت شوي دي او مسافرین هم عادت دي. خلک هم ډېر غواړي چې هوایي لارې نه استفاده وکړي چې زر ورسېږي د وخت کمبود په خاطر باندې او خپل کاروبار ته ځان عاجل ورسوي. نو لنډه لاره هم دغه هوایي لاره ده. صحیح. ستا په دور کې ستا په وخت کې څومره کسان لاړې پیلوټۍ ته؟ موږ خو تقریبا څو ګروپ او ډېر زیات وو. اول د موږ د A ګروپ په نامه باندې یادېدلو، B و C و بیا ډېر عین ته زاید ګروپ ته هم ورسېدل. خو زموږ چې وو بیا د جیټ یا فایټر پیلوټانو په حساب باندې د A B ګروپ تربیه کېدو، د نور بل هلیکوپټر او دغې ته وو. نو موږ تقریبا 3 کاله هلته زده کړې وکړې په هوایي مدافع. چېرته زده کړې وکړې او څه وخت وو؟ دا څه وخت وو چې تاسې پیلوټۍ ته لاړې یا بوتلل شوې؟ چېرته بوتلئ؟ او فکر کوم چې هوایي پوهنتون و هغې وخت کې که نه؟ هغه وخت کې لوی هوایي پوهنتون و د خواجه رواش کې او هغې مختلفې پوهنځۍ درلودې چې یو د هوایي پوهنځۍ وه چې په هغې کې پیلوټان، انجینران او تخنیکان روزل. په نورې بیا پوهنځۍ هم درلودې چې دافع هوا و، لوجستیک و او رادار و. دغه ټول پوهنځۍ مکمل یو پوهنتون و په ډېر عالي سټنډارډ سره. او موږ هغه زده کړې وکړلې هغلته. بیا وروسته پروازونه مو د هرات په ولایت کې وکړل. صحیح. دا د افغانستان کې پوهنتون په دې کچه وو چې پیلوټان دې پکې خپل وروزل شي، تیارې دې پکې خپله بیا جوړې کړی شي چې ترمیمې شي؟ ځکه زما خو داسې اورېدلي دي چې زیاتره کسان به روسانو یا به دلته ورته ټریننګ ورکوي یا به روسیې ته او یا د شوروي اتحاد اړوند هیوادونو ته وړل. هغې نه مخکې هم د افغانستان داسې یو قوت وو په هوایي چلند کې؟ بله په هغې وخت کې چې موږ د 1959 58 او 80 کې حتی دا ډېر لویه دوره وه چې فارغان یې ورکړل. تقریبا دقیق شمېر یې په یاد نه دی او خارج ته یې هم لېږل، د دې کې شک شبه نه وه. او داخل کې هم د زده کړې کېدې او هوایي یا پیلوټۍ د عملي زده کړې هم دلته ورکولې چې یو مو تاسې د مزار شریف کې دهدادي میدان و چې په هغې کې LC-19 په نامه د چک الوتکې وې، هغې تعلیمي الوتکې وې، هغلته یې ورکولې. بیا موږ یو ګروپ یې چې هلته امکانات نه وو، چون موږ راسن په نامه د میګا 15 باندې چې د او میګا 17 الوتکې وې چې میګ 15 د تعلیمي وې او میګ 17 راسن جیټ الوتکې وې. موږ میګ 15 کې خپل تعلیمي یا پروازونه ټول مغلته د هرات په هوایي ډګر کې تکمیل کړل او نور غیر دغه مسلسل د دادی هوایي ډګر کې مسلسل په هر کال کې فارغان پیلوټان ورکول. هلته تر روزل کېدل د افغانانو د طرفه ډېر لایق او ډېر مستعد پیلوټان استادان موږ درلودل. همدغسې انجینران چې طیارې ترمیم کې دغې کې دوی خپلې وظیفې اجرا کولې. صحیح. راځئ یو داسې د خوشطبۍ حالت ته هم پکې ورشو. ما ډېرو جنرالانو نه اورېدلي دي چې حربي پوهنتون یو جالب هغه د محصلینو د خوا نه وضع شوي قوانینو چې اول صنف والا هلک به راغی، د دویم صنف والا هلک به راغی، نو اول صنف هلک به چې دی په بس کې به چې ناست و ودرېده به او سلوټ به یې ورته کوه. ته د هغې وخت یوه خاطره لري یا څه سخت اصول وو په پوهنتون کې ستاسو؟ بله هغه هم وو. موږ ته په اصطلاح د سینیر جونیر یا په نامه باندې په اصطلاح دریم صنف دوم اول صنف باندې هغه هر څه یعنې منظم لکه سایمن صاحب باندې به ورته درېدلې، سلامي به دې ورته کوله، سخت ډیسپلین و. موږ د هفته کې یوه ورځ رخصتي درلوده چې د جمعې په شپه به تلو، یعنې د پنجشنبې پر ورځ، د جمعې پر مازدیګر به ټول بېرته راتلل. حاضرین درلودله
او منظم سپورت د سهار د وخت مانځه ته پورته کېدل، سپورت به یې کولو، بیا وروسته دغه نه درسخانې ته به تلو. هر شی ډېر منظم په یو چوکاټ کې و. هغه وخت کابل او د نن ورځې کابل څه فرق پکې ویني؟ هغه وخت زیاتره خلک وایي چې موږ خو پرمختګ پخوا کړی و، اوس خو پرمختګ نشته دی. دا شینواري صاحب دا خو واقعیت دی، نو واقعیت خو په سترګو نه پټېږي. هغه پوهنتون یا عربي ښوونځی چې موږ درلودله چې په هغې کې د ابتدا نه به یو محصل د اووم صنف نه شروع کوله تر 12مه، بس او آینده کې به بیا هغه یا عربي پوهنتون ته یا به هوایي پوهنتون ته یا به حربي پوهنتون ته او یو بله پوهنځی د تخنیک په پوهنځی په نامه باندې موږ تاسو درلوده، هغې ته به تلل. هغه ځای منصبان د هغو سټنډارډ باندې چې تربیه کېدل هغه ډېر 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 لوړ سټنډارډ و. او اوس خو نه موږ پوهنتون لرو متاسفانه. وروسته د هغې نه چې مجاهدین صاحبان راغلل ټول شیان لاړل، پوهنتون هم د بینه لاړو، پوهنځی هم د بینه لاړو، ټول شیان د بینه لاړو. که ماته دا کیسه وکړي چې په لومړي وار باندې څو کاله د مخه تا ملکي یا نظامي الوتنه وکړه، څو کسان په تیاره کې در وسپارل شو چې دا ورسوه، نظامي الوتنه وه، ملکي الوتنه وه، دا هم شاید سړی باید پوه شي. بله، او نظامی بخش کو خلاص شو. صاحب شینواري صاحب هغه تعلیمي پروازونه چې ختم کړل، ډیپلوم واخیسته، بیا تقریبا یو کال دفتر کې ما کار وکړ، بیا باختر افغان الوتنې ته راغلم. باختر افغان الوتنې ته چې نو غلطه بیا د دوی قوانین علیحده دي، باید لایسنس واخلي په نامه د CPL کمرشل پایلوټ لایسنس ورته وایي یا ATPL ورته وایي چې دغه باید واخلي. نو هغه هم چې واخیستل، وروسته د هغې نه بیا الوتنې ته اجازه. زما اولین استاد ما کپټان طاهر چې اوس هم پاتې دی په هوایي ملکي کې، هغه و. نو دغه کې کوچنۍ طیاره وه، د ټویناټر کاناډایي طیاره وه چې پریشرایز هم نه وه، په اصطلاح باندې په ټیټې ارتفاع کې به پروازونه کول. هغې سره پروازونه وکړل، څو پروازونه هم چې ورسره وکړل، بیا یې ماته وویل چې موین خان ته یو ښه پیلوټ کېدای شي، اما یو خواهش درڅخه کوم چې ته مغرور نشې او نور به انشاءالله ښه پیلوټ کېدای شي، آینده کې ښه پیلوټ کړي. نو اولینې په اصطلاح تعلیمي زده کړې مې یا پروازونه مې د کپټان صاحب مصطفی طاهر سره وو. نه دا د پیلوټ او د غرور د مغرور کېدو څه دغه د مناسبت دی سره؟ پیلوټان مغرور یې که څنګه؟ نه خو په غیر د پیلوټۍ نه په هر مسلک او په هر کار کې بعض خلک خاص غرور لري او هغه لري، او نو په دې خاطر موږ خو په اصطلاح باندې د خلکو خدمتګار خلک وو او یو. نو د انسان لپاره د بې ځایه غرور، مسلکي غرور ښه دی، هر څوک باید ولري، داسې نه د هغې نه سړی شی نه کېدای نه شي، اما د بې ځایه غرور بیا نو خوند نه کوي. وردګ صاحب، یو زه غواړم شاید دا معلومات تاسو سره دقیق نه اوسي، ځکه تاسو مسؤل هم نه وئ په هغه وخت کې چې سړی اوس درته پوښتنه داسې کلکه وکړي. داسې معلومات درته شته دی چې په هوایي پوهنتون کې د افغانستان څومره محصلین وو، تعلیمي څومره تیاري موږ لرلې، کل کې موږ څومره تیاري لرلې؟ شاید خلکو سره هغه وخت معلومات یې که نه؟ دقیق خو معلومات نشم درکولی، خو هوایي پوهنتون کې دومره درته ویلی شم چې موږ هغه پوهنځی چې درلودې یو د هوایي پوهنځی وه چې په هغې کې پیلوټان او انجینران روزل کېدل، او بله هم چې وه دافع هوا وه چې په هغې کې د توپچي دا خلک روزل کېدل، نور لوژیستیک. چې محصلین پکې څومره وو، تیارې پکې څومره وې؟ هر پوهنځی کې تقریبا 200-300 نفر درلودل په تعداد یې فکر کوم، همدغومره شاوخوا کې هر پوهنځی کې، ځکه بیا هر بخش مختلف و د هر شي دپاره. نو تقریبا هر پوهنځی 200-300 محصلین درلودل په هغې وخت کې، او تیارې یا الوتکې مختلف ډول په هوایي کې مثلا موږ تاسو میګ 21 الوتکې درلودې، سو 22 درلودې، سو 7 په نامه درلودې، ترانسپورت کې هم زیاتې انتنوب CO2 باندې و انتنو 26 الوتکې هم درلودلې، ان 12 په نامه باندې الوتکې هم درلودلې، او په څنګ کې هلیکوپټرې وې په نامه د M8 او M25 او د رنګارنګ الوتکې موږ تاسو درلودې چې هغه پروانه‌دارې یا په اصطلاح باندې هلیکوپټرې وې، اما تعداد دقیق نه دی راغلی. چې الوتکې موږ سره وې چې د شاوخوا سیمې هېوادونو سره نه وي، ملکي نظامي؟ په وخت کې میګ 21 مثلا دغه
فایټر یا جیټ الوتکې میګ 21 مدرن تیارې دی خو وخت وي په افغانستان کې وی چې مثلا او د ملکی هغه کې ولې نه ملکی بخش کې هم د آریانا افغان هوایي شرکت مثلا موږ دوه شرکت درلودل په اصطلاح باندې چې یو د باختر افغان الوتنه و چې داخلي پروازونه به کول او بل د آریانا افغان هوایي شرکت و چې خارجي پروازونه کول د آریانا افغان مو بوینګ وسويشت الوتکه درلودي چې وخت مدرن وي د وخت زمان سره او یو ډیسټن الوتکه چې په دې ریجن یا په دې منطقه کې هیڅ نه درلودل 3.5 نفر یا خستل او د دې ځای نه مستقیمه په اصطلاح لانګ رینج طیاره و چې اروپا ته تلله او دغه ځای ته پروازونه کول نو په دې منطقه کې نه درلودل واقعا زموږ تاسو افغانستان کې د ډیسټن و صحیح تاسو ویل چې ما کار په باختر شرکت کې شروع ک داخلي پروازونه مکول bale باختر افغان الوتنه د ټیناټر الوتکه نه ما شروع کو بیا په انتنو څلورشت الوتکه ته چې تقریبا 250 نفر غینه ول غیس را بیا دغه بل الوتکه ته تغییر شو چې یاکچل په نامه و یا په مغه یاکچل تیاره کې ز کپټان هم شوم د کو پایلوټای نه په اصطلاح کپټانی مې په اول ځل یاکچل تیاره کې وغستله نو زیات دی ورسته دی غنه مانه که پښتنه وکي چې څه شي دی چلولې دي زبر ته چې بایسیکل مې چلولې لګ مې موټر سایکل چلولې یو شیبانی مې موټر به چرته چلولې تاسو سره خو به باسونه مونږ دا کیږي چې کومه تیاره دی چلولې څو تیارې دی چلولې دي آلو زولې دي دا یو کیسه خپل روایت کې به تاسو ځان سره ثبت کړی می چې تر اوسه پورې مين خان وردګ کم ډول تیارې چیرته چلو آلو زولې دي موږ ما خې درته چې باختر افغان الوتنه کې د غدرې ټیپه تیارې کې ما پرواز کړی و چې ټویناټر و انتنو څلورشت و او د یاکچل و یاکسلوي دا درې د دوای روسي او یو کاناډایي تیاره و او بیا آریانا افغان هوایي شرکت جرالم د بوینګ وسويشت نم شروع کړل او وسويشت بوینګ وسو او بوینګ وسو وشپته بیا ورسته د ایرباس راغلو چې ایرباس 300 بیفور فناو بده او ایرباس 310 و بیا کامیار کېم ایرباس 310 او ام ډي و او اوس اخري پروازونه په ایرباس 340 کې و چې تقریبا 3.5 نفر گنجایش د مسافرې درلودو تقریبا ټول جمله لاس یو لاس ټیپه تیاره کې مو پرواز کړی دی او ټول پرواز به تقریبا 15000 ساعت کې تا 15000 ساعت پرواز کړی bale سر دا هم ډیره جالب خبره ده او تر ټولو لنډ پرواز دی چیرته او تر ټولو اوږد پرواز دی چیرته دا خو مو سره ته وایي نو لنډ پرواز خو مثلا د کابل نه مزار ته و چې ډیر لنډ غوډي دومره هغه نه دی او وګدم تقریبا د جنوبي امریکا ته تللی و د غزا نه و چې تقریبا 14.5 ساعت دوام په واقعو د څه خبر شوم چې دا تاسو کوم چې پرواز کړو 14.5 ساعت په هوا کې پرواز جنوبي امریکا ته تللی وای کته نه راغلی وای بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اوږد پرواز هم ثبت شوی کنه bale او صاحب د جنوبي امریکا نه راغله وخت موږ د کورونا مرض چې پیدا شو او د چین الوتکه کوله کارګو مړله نو بیا دغه خاطر راتللو کارګو نه تیاره تقریبا خالی و مستقیم راغلو تر جدي ته هوایي ډګر پورې 14.5 ساعت شو دا اوس دغه کې کورونا وختو کې 2019 کورونا وخت کې او د څو کاله مخکې ده تقریبا بیا د دې ریکارډ په بدل کې تاسو ایوارډ جایزه نشان ترلاسه کړ کنه بس تیر شوه دا د مو تاسو د وطنوالو په اصطلاح تقدیر او د ډیر مثلا غیر واقع اوارد یم راکلو نو کامیارم ډیر خوشاله او په خپل هغه کې په اصطلاح کې سایت کې هم تقدیر وکړ ډیر زیات دا کام ایر الوتکه تاسو دغه کړي وکنه الو زولې و bale او د کامیار الوتکه دا اخر 12 کاله زما کامیار سره وو یو جالب موضوع چې زه ورته متوجه شوم ما ته د ښکاري چې یو د طالبانو په لومړي واکمنۍ کې یو تیاره د افغانستان غورځېدلې و یو 2010 کې لکه چې غورځېدلې و یو دا اوس غورځېدلې و خو هغه لکه چې د امریکایانو و د افغانستان نه و یادونه شوی و د افغانستان د هوایي ترافیک پیښې ډېرې کمې دي کنه bale هو الحمدلله یعنی واقعا موږ تاسو متاسفانه د جنگ زفلی هواد کې
او چې د موږ دغه سیستم د ریډار هم د بین لاړو هغه وسایل چې د کېناستو او چې کېدو د الوتکو لپاره ضروري دي موږ ILS ورته وایو وی آر ورته وایي دغه مسلکي په اصطلاح باندې نمونه دي هغه یې نه درلودله هغه ټول د بین تللي وو په اصطلاح باندې اما زموږ تاسو تکړه پیلوټان وکړی شوی چې د شپې او د ورځې حتی داسې وخت راغلی چې موټر چراغو ته هم موږ ناسته کړې ده او هیڅ شی په اصطلاح باندې په دې د کشافۍ د نګاه نه په دې وطن کې نه وو د موږ تاسو ټولو پیلوټانو زموږ په شمول باندې پروازونه کول هغه نو هغه البته متاسفانه په هغه کې چون د امکانات نه وو هوا به چې خراب شوه نه پوهېدې چې څه وکړي د سانحې مابین ته راغلي دا یو دو پیښې شوي د افغانستان د ملکي هوایي چلند په تاریخ کې کنه زیات دي نه هم دغه دوه دماغ چې په یاد کې دغه دوه پیښې وي چې په اصطلاح تلفات یې درلودل باندې او تاسو ویل چې د افغان پیلوټانو یو ښه میړانه یا ښه تخنیکي پوهه وه که د تیارو ښه او دم یو کیسه ده که نه که ما ته داسې خاطرې درته یاد دي د چا چې یو میړانه یې کړي و چې تاسې خپله داسې یو پیښې سانحې سره خدای نخواسته مخ وئ او تاسې بسته ډله ژغورلي دا خو باید خلکو در باندې پوه شي زموږ خو غوا د یعنې د دې نه سړی نشي مونږ کړېدلی چې زموږ تاسو پیلوټان ماشاءالله په وخت زمان سره ښه خدمات اجرا کړي دي ما مخکې درته وویل چې په دې وطن کې د جنګو د عمله ټول شیان د بینه تللي وو مثلا د کشافي شیانو دوی به ناستې کولې په ښه هوا کې خرابه هوا کې مثلا تلل راتلل مسافرو ته خدمات خپل کول نو کله کله د شوي چې مثلا موږ کې شخصا ما باندې تقریبا 3 وارې انجن فیل شوی په هوا کې په اصطلاح باندې اما الحمدلله ناستم کړي بدون حتی مسافر هم خبر نه کړ چې ورخطا نشي دوی ده خپل هغه د بینه د لاس ور نه کړي په اصطلاح باندې ناستم اجرا کړي دي په مسؤل شکل الحمدلله نو طبعا راضي سړی چې کار کوي په کار کې به مشکلات هم راځي اشتباه به هم راځي 3 وارې تاسو باندې انجن فیل شوی دی او مسافر د پوي کړي نه شخصي تاوان نه او ولا يعني یو رکاب اندار خاطر تللو د هر کابل هغه کې انجن فیل شو راغلو مسؤل کېناستو یاورین ډیلی کې چې په اصطلاح باندې میدان ته البته نږدې وو خوشبختي دلته په مسؤل شکل باندې ناسته وکړه بل وارم د مشهد نه مزار ته راتلو بیا د مشهد نه چې پرواز را وکړو دا مشکل پیدا شو انجن نور هغه نو د موبایل آیل خو تاسو په موبایل لګ موټر آیل لیکیج پیدا کو نو چې هغه بیا هغه وخت هغه شي انجن د بین ازي بیا موږ مجبور یو چې خپل هغه انجن خاموش کو یا انجن د بین باید لارش مګر موږ انجن خاموش کو اراد کیم به مسؤل شکل ناسته کړی ولسمشران وزیران دا خو بدیم د دې 40 کالو کې ډیر لار بر کړي چیرته به وړي راوړي بله ولسمشران خو د استاد رباني ننیولې ته کرزای صاحب تاسو ګوته په ګوته راته وایي چې دا پلانکې مې وړه یعنی په خپل مخکې اول خو استاد رباني وو چې مجاهدینو په وخت کې هغه وړای دی کرزای صاحب هم وړای دی ډاکټر صاحب وړای کابل کې د ګرځولې افغانستان کې د ګرځولې ډېر زیات الوتنې کړي دي جاپان ته هم وړای هندستان ته هم وړای دي سعودي ته هم وړای دي مثلا ترکیه ته هم وړای ډېر الوتنې لري ترکمنستان ته د کوم چې د ما په یاد البته تاجکستان ته چین ته د ټولو ځای ته وسره سفر یو ځای درلودو همداس شکل د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره هم په اصطلاح باکو ته یوړه داخلي الوتنې هم وسره درلودې مزار شریف ته هرات ته د غزا ته خارجي مه هم درلودلې استاد رباني صاحب هم د شکل او خپل صدر اعظم د اول د امارات اسلامي هغه هم مولا رباني نو ما غو کوم حسن اخوند او هغه د موږ پرواز کړی دی مالس ها د دې هر یو نه خو خاطرې لري کنه او کرځي خو بل اخر شاید ډیر کلک پیژندل هغه خو بیا ډیر انډیوالي کوي یا ډریورانو سره خپل ډیر انډیوالو حتی وي نو د پیلوټان خو خامخا د ډیر د قدر وړو بل نه کرځي صاحب نه خو زه خپل ډیر کې خاطرې لرم ډیر نیک سره او انډیوالي کې ډیر کلک سره وو او ځکه زه بیا غي رئیس د اریانا هم مقرر کړی وم بیا زمونږ هم ډیر خوشاله او زه هم ډیر ځنه خوشاله یم
په اخر کې بیا یو هغه ما خپل استعفا ورکم او زه نور نشم کولای. حتی په دې شکل ورته وی چې ولې ما ناس ته پوهیږي چې نور نشم کولای، زه غواړم چې نو څه غواړي ولاړ شم وینشه وزارت د ترانسپورت کې مؤنث نو څه غواړي ما غواړم چې خپل د مسلک ته ادامه ورکم. په مسلک ډیر خوشاله یم. د که څه مشکل وي خو زه درته ولاړ یم او زه پوهیم خدای دې ما کوم تا د ریاست سپارل او کرزي تا ورته دا مې نه د په کارماته تیار راکړ دا غالو زمراله 3 کاله مې وکړو 3 کاله مې 3.5 کاله رئیس د اریانا وم او دوی الوتکه مې د ترکش ایرلاین په وخت کې 310 ورته واخیستل ایرانی ولې چې په یو سم پرواز کوي نو پاندوالای کې واخن کلاک سره دی او زه سخت نه خوشاله یم زما سره ډیر محبت کړی دی. استاد ربانی دی یاد ک د طالبانو لمړنی صدر اعظم مولا ربانی دی یاد ک حامد کرزي کیسې خو دی وکړي د اشرف غنی کیسې دی وکړي د دې ټولو په منځ کې جالب درته د یو رهبر په حیث باندې خاطرې د چا نه ډېرې پاتې دي غیر د دې نه چې کرزي صاحب کیسې دی ویلي؟ والله موږ رښتیا شینواري صاحب درته وایم موږ د ټول نه خوشاله یو. زموږ دغه مسلک داسې یو مسلک دی چې هر یو زموږ عزت کړی دی په دې کې کوم شک شوبه نشته ده. هر یو یعنی که درته وایم زموږ یو وزیر صاحب د امارات اسلامي اول دوره کې ملا منصور اخوند خدای دې وبخښي هغه د موږ ډېر عزت کولو یعنی ایمان او وجدان موږ بغل کوم ملا محمد منصور bale کومه ډوډۍ چې موږ ته حواله هغه د دوی هوایي کندهار هوایي ډګر کومندانو لکه چې کومندانو ترانسپورت هم وو وزیر د ترانسپورت هم وو اریانا وخت مربوطه وزارت ترانسپورت و هغه سره یعنی د موږ ډیر عزت کولو دایم به پښتنه کوله او وخت دغه امر بالمعروف ډیر جدي وو بیا هغه مو خاطر نه راپریږي نفر راته درولي و چې دا په پیلوټانو باندې غرض تاسو نه کوي ولې غرض نه کوي ګيري دربار په خو دې کې څنګه ګیره خو به ګیره خو هغه خو زیات ګیره خو ته اجازه نه درلوده چې لاسه منځونه نه درو تیرول که څنګه نو خدا کیسه او امر بالمعروف بل تصور اته دي سړي په سر بدرېدو د وخت چې راو پورته شي منځوته خو موږ په کله داسې کې د مسلک د چې کله به دروازه بي د کله د شپې بي پرواز لري ټول شپه پرواز کوي سهار برځي وي د کېږي بیا نو دای په دې نظام ته باندې ډیر پوه بیا دوی ته وی چې دوی غرض مکه دوی کله کله د شپې پرواز کوي مجبور دي بیا یو آمادګي د پرواز ولري خو خیر قضایی به ان شاء الله ادا کی. ها جالب ده ډیره جالب ده. تاسو د دغه خبره وکړه د ډاکټر اشرف غنی نه لکه چیز خاطره نه لري که څنګه لروي یعنی غیم وړ پروازو کې موړی راوړی دی په اخر کې برای خدای پامانی وکړي احترام وکړو یعنی ډیر یعنی موږ د چانه بعد خاطره نه لرو موږ سه ټول مسلکی اشرف غنی د کوم ځای نه ته وړی اشرف غنی والا یو پرواز کوم په یاد یاد هغه ته وړای او باکو ته وړای او بل پرواز مې مزار شریف په یاد دی دا دوه درې د یو قندهار کې دا دوه درې پرواز مې په یاد دي ولګه چې د خلکو په جنجال مواړو مکنه دا یو خو ولسمشرانو یا مسولانو د حکومت په لوړه کچه باندې دغه سیاسي رهبران خو دې لکه چې ډلې وړي دي چیرته ته د دې خبرو نه راته د ښکاري دا باس سیاسي رهبران خو د ځمکې د لار نه تل غوي ټول د هوا د لار تل وګوي خو نه دا یو ډله بستا یو کپام دي کړی دا سقوط چې د اخیری د کابل وشو نو اسلام آباد نه یو تیار راغله د افغانستان نه ځنې رهبران ویوړل پاکستاني تیار البته دغه ستا افغاني تیار کې بستا یو ډله رهبران وړي او دا لمړي چې مثلا د رئیس جمهور سره په ټول تل راتل اکثره نه زیات ټول نه خو اکثره وګوي لیست جوړول چې څوک سره راځي کوم وزیران او کوم وکیلان او کوم سناتوران وګوي به زموږ سره نور عادي په صفات مسافر نو ډیر پروازې کولو چاته خو دې پکې نیت نه خراب شوه چې دا باید نه یا د سره مې د خپل تیاری است غونډه ورولې ولا خو دا قضاوت به تاریخ ته پرېږدو کوم کارونه چې هر چا کړی دي نو هغوی طبعا هغه به تاریخ په غیب باندې ولیکل شي هغه تاریخ به د دې ښې کړنې ارزیابي کی خدای نه خواسته خراب کړنې به یې ارزیابي کی نو طبعا البته دا ټوکه د سرات وای چې د ساده کیسونه خدای ښکاري چې د 40 کال ژوند ټول ته الوطن او کار او سفر او په دې کې تیر کړی دی بس کورته دې ورته ولا کورته وخت کم و زه خو ته چې په دې حق لکه خو زما په ذکر کې زما مشرور الحاج
اکاډمیسین پروفیسور محمد موسی وردګ خدای دې وبخشي هغه زما سره ډېر کومک کړی په زده کړې په وخت کې او نور د 40 کال عمر د پروازي کې مې زما مېرمنې زما سره ډېره زیاته همکاري او ډېر محبت کړی دی د اولاد په روزنه کې زما سره په اصطلاح د زما مشکلات د ټیل په اصطلاح نادیده یا نیولې او زما سره کومک کړی دی ځکه موږ په شپور ورځو کې نه وو په میاشتو به نه وو په تکلیفونه بل وو راتللو په ناوخته او ویده کېدلو به نو د ما سره ډېره همکاري کړې ده ډېره زیاته راځه دا همکاري به لږه روښانه کړو ما اورېدلي دي چې میړونه غرونه دي او مېرمنې یا ښځې چې دي دا یې اړمونه دي تاسو خپلې مېرمنې د ژوند ملګرې د بچیانو په روزنه کې څه ډول مرسته کړې څوک یې درته چیرته رسولی زما خو شینواري صاحب د 15 اولادو کې مشر زوی مې د حسن زموږ سره د کامیار کې پیلوټ دی تاسو فارغ شو متقاعد شوی او هغه پیلوټ دی هغه پیلوټ شو والوران لرم چې هغه دواړه الحمدلله ډاکټران دي ترکیه کې تحصیل کړی دی او په صفت ډاکټر فارغ شوی دی مشر لور مې اوس تقریبا تخصص اخلي دوه لور مې نوې فارغ شوی ان شاء الله په 2 ورځې کې امتحان د تخصص ورکوي بل مې زوی دی چې هغه هم ډاکټر دی او د طب نه خلاص شوی دی ترکیه کې اوس فعلا تخصص درسونه وایي او اخر زوی مې چې دی په اصطلاح د پاسپیرۍ لکړه هغه هم اوس د پیلوټۍ پوهنتون کې داخل شوی دی غواړي چې پیلوټ شي تقریبا یو 4 میاشتې وشوي او دا ټول د مېرمنې د برکت د برکت و چې د یعنی دلته خدا ډیره واضح شو چې د ښځې نه د تعلیم نه بغیر هر څه وران دي دا واقعیت دی دا چې څوک مني نه مني اما واقعیت هم دا دی او تاسو خپل مېرمنې د ژوند ملګري تعلیم کړ بله زما مېرمن هم ساينس د پوهنځي نه فارغه شوې ده په وخت زمان سره مونږ وروسته دغه نه بیا کار ونه کو دواړو کېناستو مشوره مو وکړه چې څه وکړو او موږ د اولاد رسول فکر کوم ډېر به مهم نسبت کار کولو الحمدلله شکر دومره مجبوریت هم نشته یو به کار کوي هماغه و چې موافقه وشوله او د په اصطلاح ملا وتړله د اولاد روزنې ته او موږ ملا وتړله چې کار وکړو ما یو ډیره جالبه واقعه یو وخت ولیده چې یو مور روانه ده حج ته سفر کوي او دی وخت کې هغه زوی ورته دا سرپرایز کوي غږ کوي چې کپتان زېما د تیاری او مور په هغه تیاری کې سفر کوي ډیر د روح پروره منظر وو تا دغه کوم ارمان لرلې دی به پوره شوی دی کنه زما سره مېرمنې پروازونه کړي اولادونه مې پروازونه کړي متاسفانه پلان زما سره پروازونه کړي اما پلار مور متاسفانه په وخت سره په حق رسیدلې دي دعا ورته کوو بس نو بل الله او دا مېرمنې خو کله کله دغه کوي ډیر باور نه لري څومره نه ویلي چې ورکه تیار روانونه غورځي نه مطلق قادم موبایل کې در اوسه شته الحمدلله شنواري زه به یو خبره ته وکم شاید د منلو وړ باندې څوک شاید فکر پاو د مېرمنې په مابین کې دغه دومره عمر کې یو ځای ژوند کوو شاید 10 دقیقې نه زیات خفګان نه وي راغلی ډېر جالب طبعا بدران نشي تاسو ولګو یاستئ او ډېر جالب دی یو تاریخ څه به در یاد کړم د 40 کاله خو طبعا په افغانستان کې آرام نه و ما وختي مو ویل چې تاسو ډېر بیازاره طبقه شاید اوسئ چې چالم د ملکی پیلوټان چې چالم ضرر نه دی رسولی که څوک موږ غورلی نه بالکل په دې 40 کالو کې داسې سهارونه هم راغلي دي چې تاسو را پاتېدلی یاستئ پرواز به هم لرئ یا به تیارې ته ورځئ خو نظام به ړنګ شوی یو درد به درته ودرېدلی په څه شي ډېر خوشحاله کېدئ په څه شي ډېر دردېدلي یاستئ ماشینونو سره خو کار و مګر ماشینونه خو نه وای که نه بله والله شنواري صاحب یعنی واقعا په دې وطن کې تاسو په ټولو خلکو ډېر مشکلات راغلي په موږ هم ډېر خاص یعنی داسې وختونه راغلي دي چې موږ به نشست کو یا به پرواز کوو
دو بغل میدان کې به راکټونه راته لګېدلي دي. دا چې خدای ساتلی یو دا مطلق یعنی د خدای ساتنه ده چې موږ ساتلی یو، کنه موږ به څو وارې باید اصطلاح ژوند د لاسه ورکړی وای. او سهار هم چې د کور او داسې وختونه ووتلو موږ دا امید نه درلوده چې موږ به بیرته ژوندي راشو، ځکه دا غیر د دې نه تخنیکي ستونزې یا د طیارې د لوېدو یا بل ډول ده، شرایط هم جنګي وو ټول او راکټونه پر راتلل په لار کې به وو مثلا، دغه مشکلات ډېر زیات وو. او یو بده خاطره یا اصطلاح چې د امارات اسلامي چې نوې راغلل او دا تاسو ته معلومه چې امریکایي البته کې هم تللی و راتلی میدان کې هم ډېر حرج و مرج و ډېر مشکلات، نو موږ هم ور داخل شوو، د پروازونه هم کول، دغه ته د خلک د تخلیې په حساب باندې وړلم ابوظبي ته مثلا، هغه ته قطر. بیا یو پرواز و چې موږ لاړلو هغه ته اوګاندا ته نو ډېر ستړي وو، ډېر هغه و د اوګاندا نه بیرته راغللو، نو تقریبا د مازدیګر ماښام وخت و، دلته طیاره هم چې ودروله، نو زه غوښتل مې چې کور ته راشم کابل ته. دا زما ټول همکاران که پیلوټان وو مثلا، که انجینران وو، که د مهمانداران وو، ټول لاړل چې موږ نور نه ځو، راغلل چا د ما لاس مچو کړ، چا موږ مخ مچو کړ سره، خدای په امان هر څوک چې ورته او زیاتې نو ډېره بده خاطره مې ده راغللو. بیا موږ لاړل او حتی طیارو ته امریکا خو میدان هوایي ته چې داخل شوي خلکو زیاتې امریکا ته داخلیم بس ورو، نو په د امریکایي الوتکو ته ولاړل موږ خاطر ټول په هغې کې سواره شول په اصطلاح باندې. زه تنها راووتم، بیا ورته موږ دغه شمال د میدان کې وو، نو دې خاطر دغه خط د پرواز باید دغه کړی وای، قطع کړی وای چې راغلی وای دې خاطر، نو هغه امکانات د پیاده نه وو چې زه راغلی یم، ځکه موږ موټر یې نه پرېښودل داخل میدان ته. نو یو امریکایي نه مې خواهش وکړو چې ما بوزه یې خواته تېر کوي، ته چیرې ځې؟ ما ځم اخواته وي، اخواته څه کوي؟ ما ځم کور ته وي، کور ما بخیر کې، ما ته یې ته لیونی نه یې، ټول خلک لاړل او ته بیرته ځې؟ ما چې زما خو همدا احساس دی چې دا ټول امریکا ما ته راکړي په دغه بیمارو باندې یې نه ورکوم. زه 40 کاله ما در تېر کړي ده، اوس خو ما هېڅ امکان نه لري. ما ته یې ته لیونی یې، ما داسې فکر وکړه چې لیونی یم. نو راووتلو، بیا پای پیاده راغلو میدان کې، ما وخت داخل ته موټر نه پرېښودله، دغه چارهیي د میدان هوایي ته دېرته راورسېدو، ډېر ستړی وم، په لار هم نه شوی تللی، نو بیا دغه یا اورې د خلکو ټول هجوم راوړی او میدان مخکې ولاړو چې موږ امریکا ته ځو. دې ځای خو یو څه ډزې وشوې دلته د خلکو، خو نږدې ته پښو لاندې کړي وو، خو راووتلو. بیا د یو ستراحه په نامه د یو نوی هوټل په د چارهیي کې جوړ شوی موټران دلته ولاړ وو د کامیار، بیا په هغو کې کېناستو، کور ته راغللو. نو نه دغه ډېره بده خاطره وه، ډېر یعنې واقعا مایوس شولم. صحیح. تاسو ته سلام پکار دی د خدمت په بدل کې، او واقعا ډېر جالب څه و ستاسې په ژوند کې. دغه تقاعد، زه فکر کوم طالبانو تقاعد بند کړی. تقاعد دې ته وایي چې د ژوند نه وروسته د په کور باندې کېناستو نه وروسته خو معاش واخلي. نو ته اوس دې ته تقاعد وایي که فکر کوئ چې استعفا ورته وایي یا شړل ورته وایي؟ نه موږ خو خپل وخت زمان سره د قوانین بین المللي دي چې مثلا هغه سن سال ته چې ورسي 15 کلنۍ ته، نو بیا نور اجازه د پرواز شته نشته چې پرواز وکړي په صفت پیلوټ باندې. او دا تقاعد مسله خو بله خبره ده چې مثال تقاعد ورکړي، او موږ خو په هغه کې وو، د ملکي بخش کې وو په اصطلاح باندې، خصوصي سکتور کې وو، دولتي کې نه وو. په دولتي سکتور کې تقاعد شته، په افغانستان کې تر اوسه خصوصي سکتورو کې تقاعد مسله نشته. یعنی دا جالبه کیسه دې راته وکړه. ته راځه چې یو څه پوښتنې درنه وکړم. د طیارو په اړه عام دغه دي که نه نظریات دي. 15 کلنۍ نه زیات څوک دغه نشي کولی، پرواز اجازه نه لري. بس 15 کاله دې چې پوره کړل، د دې لایسنس په اصطلاح باندې ختم دی، نور اجازه د پرواز نه. یو بل شی ما اورېدلی دی وایي چې تر ټولو ښه روحیه او تر ټولو ښه قوت د طیارو د الوزونې دپاره نجونې لري. دا صحیح ده؟ اوس الحمدلله نجونې هم په هوا کې دي، نو هغه نه په هوا کې دي او که په ځمکه دي. دا خبره ده، نظریه صحیح ده که غلطه ده چې وایي ښځې ډېرې قوي پیلوټانې کېدی شي نسبت نارینهو ته؟ نو هغه خو والله زه دقیق په دې خبر باندې هغه نه دی کړی، ریسرچ نه دی کړی، نو دا عام ذهنیت دی، یعنې ډېره قوي خبره نه ده. ښځې هم دغه موږ او تاسو غوندې ماشاءالله هر کار چې کولی شي پیلوټي هم کولی شي.
ډاکټر کېدای شي نو پیلوټ هم کېدای شي طبعا. او ما یو بل شی اورېدلی وای د طیاره کې لکه چې یو کو پایلټ یو پایلټ کنه یا درې کسانی ګروپي وای دوی په یو وار باندې یو خواړه نشي خوړای. مثلا که په طیاره کې د ټولو خلکو د لپاره غوښه هغه کولای شي خو دا پیلوټان نشي اجازه نه لري چې یو خواړه په یو وخت خوري. دا ولي؟ د دې خاطر سیف چې خدای نه خواسته دا خواړه زهرالودي یا مریض شي نو نه چې په هغه کې دواړه وخوري نو خدای نه خواسته دواړه مریضان شي. نو که یو وخوري خدای نه خواسته مریض شي نه بل خو اقلا باید سالم وي. یو بل موضوع ده د شاعران یو چانه متاثر یو څوک ایډیال لري سیاستوال حتی ایډیال لري د کرکټران خپل ایډیال لري په خپل مسلک کې. پیلوټانو کوم د شته چې یو څوک د چا لپاره الګو وسی یا تا لپاره د یو څوک الګو وسی یا تاسو د چا لپاره ډیرو د لپاره الګو وسی؟ ولنه مثلا موږ استادان دي زموږ مشران وو یعنی واقعا دغه موږ ډیر شانس د کړی دي لکه مخکې مې درته یاد کړ زه کولای چې درته زما غیر د نور استادان یو استاد مې راوړ د کپټان سلام زدران چې تقریبا ډیر امر باریانا کې خدمت وکړو هغه ما لپاره الګو دغه کریکټر دغه په اصطلاح د صدرته وایم سټانډرد او دغه پوهه او دغه د برخورد خلکو سره د ماده پر ورګو ټول امر کې. صحیح. وردګ صاحب که د څه خبره باندې پاتې یا تاسو کول غوښتل خلکو ته تاسو ارڅ خدمت کې مو دي؟ ډیره مننه شینواری صاحب. اول خو زه غواړم خاصه مننه وکړم چې زموږ سره فیصله باندې تماس ونیو او زموږ د 40 کاله خدمات تاسو په نظر کې ونیول او تاسو د موږ د تشویق لپاره یا د موږ د لکه مثلا چې ټول دنیا سړي تاور کې سړی پوه شي چې وغلا په دې وطن کې مې خدمت کړی دی یو څوک شته چې د زما خدمت د قدر په سترګه وګوري. زما په سر کې سترګې استي دا مننه کوو او زموږ تاسو ټول دعا ده چې د وطن آبادی د وطن پیشرفت او داسې وطن وګور لکه ما درته وی چې موږ یو وخت پروازونه کول دوبۍ ته یو ټرمینل یک په نامه باندې او دوی 220 بوینګ 220 الوتکې درلودي موږ تاسو 220 الوتکې هم درلودي او د سیټن هم درلودله. اما نن متاسفانه چې کوان چې موږ او امارات خلکو حتما راتويشت دروغ وای دغه الوتکو ته وګوري دغه ټرمینالو ته وګوري دغه میدان هوایی ته وګوري او موږ ځان ته وګورو بیا لږ متاثر کیږو. نو خدای دې ټولو د چارواکو ته قدرت ورکړي چې د وطن آباد کی د وطن په آبادۍ کې. تر یو بل خبره رانه یې راشه وزد خبر شوم چې اریانا شرکت 2 تیاری اخیستي او لکه چې خوخي کړي مرتتا دي او مخکې په ما په وخت کې 2 دانې ایرباس 310 الوتکې موږ د ترکیش ایرلاین واخیستلې چې وایي اوس هم پروازونه کوي او هغه خیال الوتکې وي یعنی واقعا موږ په 19 میلیون ډالر واخیستلې چې هغه 19 میلیون ډالر موږ په 2 کالو کې په اصطلاح باندې په خپل دغه تیارو کې پیدا کړی دي نه د دولت د بودیجې راخستل شوی او نه د اریانا د بودیجې نه 2 کاله الوتنه چې وکړي او دغه تیارو خپل قیمت وایستو. یو جالب ده د ځنې خلک په ځمکه ګرځي خبرې په هوا کې کوي سوچونه په هوا کې کوي دا چې په هوا کې ګرځېدلي یاستئ پوښتنه درنه کومه چې د دې دومره ګرځېدو ثمره څه ده؟ په ځمکه کور لرئ خپل جایداد خپل سرمایه لاسته راوړنه که نه بس الله پاک دی دربار پاک دی؟ او شکر الحمدلله او خپل کور لرم شخصي کور لرم الحمدلله اوس پکې ناسم تاسو سره مصاحبه کوم او زما د ژوند لوی سرمایه مې نیک اولاد دی تعلیم یافته اولاد دی او زما د پاره د لوی سرمایه ده نور په د بلډینګو په دې قصو کې دومره نه یم فقط د ما د پاره د لوی سرمایه مې نیک اولاد دی او خپل کورنۍ مې ده د تر پایا ژوندۍ لري خدای دې تاسو دا غوي په خوګو باندې ماړه کی هغه د تاسو په خوګو باندې اوس ورته اوسګار شوي ډیره مینه ورته ورکړي زموږ له خانم ډیره مینه ومنه پور ودان